شاه عبدالقادر ریپوری رحمت اللہ علیہ چکل دیوبند تراغی و داخلے غشتا نو ناظم ولا داخله نه ورکوله ورته وی ولی داخله نه راکې ورته وی دیوبند کې څومره کورونه دي څومره کورونه نو د هر کور په سر باندې ما یو طالب علم غشته دي روټه داغه د کور نه راځي دیوبند کې یو کور داسې نشته چې ستا روټه زاغوي ته حواله کوم ورته وی بس ټیک ده د روټې انتظام به زما خپلی سبق د پاره مال اجازت راکړه د هغه په پاره مې ولیکل چې د ده به د روټې انتظام خپلی شاه عبدالقادر ریپوري رحمت الله علیه وی چې کله ماسخوتن ما طالبانو سره تکرار وکړ 11:30 بجو پورې تقریبا داسې نو ماسخوت براو به وتم بازار ته چا به د موسم مطابق خټکی خوړلی و چا به خربوزي چا هندوانې چا هم ما به هغه پوستکي راغونډ کړل او د دیوبند په کوی باندې به مې ومینځل هغه زما خوراک تر بل ماسخوتنه پورې دا زما خوراک او یو کال متواتر ما په دې گزاره وکړه الله تاریخ چې چاله مقام پیگے خپل پانو کے ځای ورکی اسے نہ ورکی مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں بڑے قربانیوں کی بات پیدا نام ہوتا ہے میری نگاہ نے جھک جھک کر گئی سجدے جہاں جہاں سے تقاضائے حسن یار پایا او چې کله د دیوبند نه فاضل شو نو 40 سال د قرآن او د حدیثو درس وکړو 40 سال او چې کله وفات شو نو داغه جنازه شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت الله علیه جنازه وکړه شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت الله علیه جنازه وکړه دی صاحب کشف شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت الله علیه بیا په قبر تقریر کو د تقریر په دوران کې وی او خلق وره چې کله دا شاه عبدالقادر صاحب قبر کې کېښودی شو نو الله د دې قرآن د دې درس د وجې نه الله د دنم او 14 مربع میل د ټولې مخبرین الله عذاب پورته کړ 14 مربع میل غیر چاپیره د ټولې مخبرین الله عذاب پورته کړ چې د قرآن شریف یو عالم یو مفسر یو مخبره کې دفن کیږي الله دا 14 میله غیر چاپیره د ټولې مخبرین الله عذاب پورته کوي او زمونږ د اخري علماو کې مولوی رحمت الله علیه نو 14 مربع میل الله د ټولو مخبرونو عذاب پورته که 14 میله غیر چاپیره څومره مخبرې وي د ټولو نه الله عذاب پورته د قرآن شریف یو مفسر یو مخبره کې دفن کیږي الله د ټولې مخبرې نه عذاب پورته کوي